جان ته وی چې بیا ما راجګ کی خبره دې ته راله دا لاړو ولی الله ته لاړو چې هکر شمس دی هک شمس جوړ کړی او یوسکی ملګری صحیح ده ګوره ملګري نه زه نه یم پوه چې تاسو به ورسره څنګه غږېدلي څنګه نه خو زه دې ټول عمر دپاره ټیک ټاک پرېږدم چا چې ټیک ټاک کې ګیر کړم بیا چې څومره غټه جرمانۍ افغانان په ما کې خولی شي. دویمه خبر تا چې وی چې دا دواړه یو موبایل کې خلاص شوي دي دلته زما ښه ملګري ناست دي ملنګ جان هم پېژني عمران هم دا ټول ما پېژني زه کوم موبایل یوز کوم ټولو له پته ده صحیح ده. دریم که د ما د وای پای پکې یوز شوي وای پای ټول ثبوت درته ښیم زه بیا هم ټیک ټاک پرېږدم که د ما نوم پکې یوز شوی زه بیا هم ټیک ټاک پرېږدم که د ما یو ذره نوک کرته څه پکې یوز شوي زه بیا هم ټیک ټاک پرېږدم. خو یو خبره هغه وایس چې تا کړی تا چې ما ته ته چې وایي چې د لیان په اواز مې درته زنګ وویلو هغه سیب بم دلته ته خلاص کې هغه سیب بم په ټولو واورې چې ما څه خبرې ټیک ټاکرانو په باره کړي ته څنګه زه تا ته د برای راست یم که تا کې دوه مخې نه وه ته څنګه زما ښې خبرې ټیک ټاک ته نه راوباسې او د خلکو بدې خبرې بیا ډایرکټ ویډیو جګه کې د دې نه معلومیږي ته خپل پیمستوب ته راغلی یې فالوورز پیدا کوو ته راغلی یې پوه شوې ګوره زما ښه ملګري باندې د ما خور مور یاده کړه صحیح ده. ما تا ته ګوره په هغه شپه سوال زاری وکړې چې ورور مې زما مور د خدای وبخښي مړه ده ما دغه نوم د ټیک ټاک ایسته کا ګوره چې ما پکې را نه ولې او زه بیا هم درته وایم که زه په هیک پویم نو والله که په هیک نه زه خبر وم نو والله خو انور صافي پکې زه ناکره واچولم خو یوه هیله ده نه کوم چې کومې خبرې ما تا سره کړي هغه دلته پلی کړه چې ټول افغانان یې واوري چې زه هکر یم که نه یم او ته خپل هم دلته ویه چې تا د لاندې لمبره یا د لاندې اوازه ته ویې چې ما اواز نه زنګ ویلی و هغه خبرې دلته پلی کړه چې منافق او نر معلوم شي بس دغه خبرې مې وي او ملنګ جان ایلندې ما ملګری ناست دی که رجګوی شي هغه هم ورته رجګ افغان ګیمینګ چې هغه ورځ ټول موږ ناست وو دلته بس د ما خبرې خلاصې شو خو یو خواهش ده نه کوم انوره چې هغه خبرې چې ما تا سره د لین په اواز کې کړي خبرې دلته راوړه او پلی کړه ځکه تا خو هسې سب کړی او که به زه یم نو والله که به زه دا یې دې وکړې ګیر شو دس مې درته ګیر کړو سره دې پروف و د ده ورور به ته ټارګېټ کوم د ده ورور دومره زور در کړو د زر افشا کړې ما خبر له غېږ ونیسئ ما اخري خبر له یو دقیقه که په زه به په دې شیانو خبر لرم یا به زه په پوهېږم که نه ما شمس تا ته څه وویل چې شمسه تا ته مې څه وویل چې دوه شپې صبر نوره وکړه ته د خپل سپیناوی له ما نه له بوس نه وغواړه چې هغه له تا سره خبرې کړې ویلې وي چې ما سره همدا پلان و ستا دپاره ټول صبر ما چاته زنګ نه دی ویلی شمسه صبر وکړه شمسه تا د خپلې خبرې وکړې بوس د خپلې خبرې وکړې دلته افغانان نه دي فیصله به افغانان کوي صحیح ده که نه زه به دغه ورور نه اوس یو دوه پوښتنې وکړم دغه ورور نه به زه یو دوه پوښتنې وکړم ښه مونږ همدغه ما د اول ماښام هم دا خبره کړې ته باید دغه خبره دلته مونږ ته واضحه کړي د ما یو دا سوال ده لکه مسقط ته څه کاره یې لکه مثال تا لکه مخکې دا خبرې وکړې چې څه کاره یې ته هیکر یې نه یې اوس وخت دغه کې لکه آی ټي سپیشلیست یم ما آی ټي لوستی ده اوس دلته یو کمپنۍ کې منیجر یم ډېر ښه ډېر ښه او دغه وایس میسج چې تا سره دي که نه دا لکه تا په کومه طریقه تا ته راغلي دي یا تا څه راکم کړي په دغې مونږ پوهې کړی آی جار دې سمه ډېرې سمې خبرې ته راغللي دا وایس میسج یې ما د دې خلکو نه دغه د لاین نمبر چې ما کله خپل سافټویر کې واچو پوه شوې او دوی هر یو ته مې زنګ ووهه د ربوټ په آواز باندې چې کوم دا لاین انتخاب کړی دی له دوی سره چې ما خبرې کولې دوی که له مخکې نه ورسره اړیکې نه درلودلې لکه فرفر لکه طوطي غوندې چالان په خپله ټولې خبرې وکړلې خو ده پسې لګېدلې و د پیدا کولو پسې صبر وکړه که نه ما دنه ما سوال کړه ما ته به دا جواب راکړي ته ټول افغانان نه دي ښه سمه ده صبر نو ملنګ جانه زه درته وایم زه تا ته زنګ وهم او ته له ما سره اړیکه نه لري یا له ما سره ته نه پېژنې که نه یا ته ما نه پېژنې او ته که له ما سره اړیکه نه لري ته به لکه طوطي چالان سې وبغږېږي نه نو دا څنګه لکه طوطي چالان سو شروع یې وکړل اوس دلته یو بل سوال ده که نه
اوس لکه ته خو نه هیکر یې نه هغه هېڅ شی هم نه که نه لکه مثال دغه کار دا تاسو اوس ویلې دغه ته کولی شي صحیح څو که نه یو نمبر هغه کولی شي دغې کې اوس که ته مونږ ته ووایې چې دغه کې د چا نمبر یې وي څه کې په دغه دا تاسو د دغه هیکر نمبر هیک کړی و لکه تا ترې اړولی و ګوره ما د هیکر نمبر اخیستی و موبایل نه صحیح ده نمبر دې لکه ایسته ګوره اوس که نه ما مطلب دا ده دا مثال بوس ته مې زنګ وهلی و آفرین همدغه پښتنه زه درنه بوس ته زنګ وهلی و شمس ته مې زنګ پرې وهلی و خلیل ته مې زنګ پرې وهلی و آفرین اوس په دغه کې تا ته به دومره اندازه هم لګېږي چې چا دته لکه څه رقم تاسو ویلي چې بوس زنګ ووهه دې کې کېدای شي ګوره ما هم زنګونه وهلي که نه نه ما ته هغه نمبر ته زنګ نه راځي زه صرف زنګ ته وهلی شم زنګ ته وهلی آفرین همدغه زه هم درته وایم دې کې دا کومې وایس میسیج چې دي درته میسیج هم نه دي ښودلي وایس میسیج هم هم کړي دي نه هغې ته زه لاسرسی نه لرم ما صرف زنګ وهلی هغه چې دوی ما سره غږېدلي دي ما صرف هغه ثبت کړي لکه